مګر زموږ د حاجیان چې د کعبې نه تاویږي دا څه عجیب اتفاق نه دی. ولې چې ساینسدانان دا وایي چې زموږ د ملکی وی ګلیکسي چې کومه ده په دې کې یو بلیک هول دی سیجیټیریس A. هغه بلیک هول دومره خطرناک دی چې د هغې د طاقت د وجې دا غونډه ګلیکسي تاویږي. ګلیکسۍ کې چې کوم ستوري دي کوم د لمر غونته غټ غټ لمرونه دي هغه لمرونه د دې بلیک هول د وجې د دې ګلیکسۍ نه تاویږي څنګه چې حاجیان تاویږي د کعبې نه. ګورئ دا بلیک هول چې کوم دی که نه دا چې سیجیټیریس A بلیک هول دی دا تور کلر کې دی. ساینسدانان دا وایي چې دا دومره غټ دی چې د دې طاقت د وجې دا ټوله ګلیکسي دا د ځان سره تاوي. په ګلیکسۍ کې چې څه هم دي د دې طاقت د وجې هغه تاویږي د دې بلیک هول نه او چکر یې لګوي. نو ګورئ دا عجیب اتفاق نه دی، دا د الله تعالی نظام دی. دا ګلیکسیانې چې کومې دي دا بلیک هولز چې کوم دي دا الله تعالی جوړ کړي دي. زموږ د ایمان دی الحمدلله. خو تاسو عجیب اتفاق ته دا وګورئ چې زموږ په دنیا کې کعبه شریفه چې کومه ده هغه هم توره ده او د هغې نه هماغه شان تاویږي انسانان څنګه چې په ګلیکسۍ کې د بلیک هول نه دا لمرونه تاویږي دا ستوري ته تاویږي دا ټول نظام چې څنګه تاویږي همدغه شان نظام چې دی الله تعالی په دنیا کې یو نقشه ورکړې ده. دغه انسانانو ته یو سوچ ورکړی دی چې اوس هم تاسو ته په دې اسلام کې څه شک شته؟ تاسو ولې په هغه رب باندې ایمان نه راوړئ؟ ولې چې ساینسدانان دومره ترقي وکړه چې هغوی دا معلومه کړه چې زموږ په دې ګلیکسۍ کې سیجیټیریس A بلیک هول دی هغه بلیک هول تور دی او بیا د هغې بلیک هول نه دا ټول ستوري تاویږي څنګه چې مسلمانان تاویږي د کعبې نه. نو زه نه پوهېږم چې دا خلک ایمان ولې نه راوړي، دا خلک اسلام ولې نه قبلوي. څنګه چې دا ټول ستوري تاویږي که نه همدغه شان په دې موشن کې همدغه شان او کوم طرف ته چې دوی تاویږي هماغه شان سیم ټو سیم د حاجیان هم تاویږي د کعبې نه. الله اکبر. ګورئ چې کله موږ ته الله تعالی په قرآن کې د حج ذکر راستولی و د حج حکم یې کړی و نو په هغه ټایم کې دا ساینس ماینسي څه هم نه و. الله تعالی ویلي چې تاسو به د دې تورې کعبې نه تاویږئ او نن پورې الحمدلله مسلمانان د دغې کعبې نه تاویږي او طواف کوي. خو زموږ دا ټول نظام په طواف کې دی، زموږ دا ټول یونیورس په طواف کې دی، دا ټول یونیورس تاویږي. د ګلیکسۍ په منځ کې د کعبې غونته یو تور بلیک هول دی د کوم د طاقت د وجې چې دا غونډه ګلیکسي د هغې بلیک هول نه تاویږي او همدغه شان دا ټول ستوري تاویږي. نو اوس هم تاسو په اسلام باندې شک کوئ چې اسلام یو صحیح مذهب نه دی؟ الله اکبر. قسم په خدای چې یو هوښیار کس وي که نه هغه به ډایرکټ اسلام قبول کړي چې یاره واقعي دا یو حقیقي مذهب دی. دا ویډیو خامخا مخکې شیر کړئ او د نورو معلوماتو لپاره زموږ د آی ډي فالو هم کړئ. والسلام.